داسې کاري چې په یو کلي کې یو سړی اوسېږي د هغه نوم انور خاني د انور خان په دغه کلي کې ډېر عزت وي د هغه دوه لوریانې وي په کمې کې چې یو واده شوي او دا یوه په کور هغه د کور کارونه کوي او د مور او پلار خدمت کوي د مور او پلار سره د رشتې ډېر غم وي نو انور خان ښځې ته وایي ښځې ته چې وې څوک خلک به راځي زمونږ بچی کتو دپاره نو هغې څه سوال جواب وکړو که نه نه سړیه څه سوال جواب یې نه دی کړی او نه اوسه پورې راغلل یا به راځي یا نه هغې خو هسې ویلي و نو یاره ښځې ما سره د دې لورو ډېر غم دی چې ایسته کې ورته چېرته ښه ځای میلو شي او بس د خپل کور شي نو ایله به مې دا ټینشن ختم شي وبشي انور خانه ته غم مه کوه خدای به ورله ښه ځای نصیب کړي په دغه کلي کې اشرف نومې سړی هم اوسېږي هغه د سوزکي ډرایور او خپل سوزکې چلی او هم دا هغه نمونه چا چې د انور خان لور کړي یعنی انور خان د ده څخري یا لکه اشرف په تا چېرته وې ته شا به که نه ما مور کره بوځه د څو ورځو نه درته لګیا یم زه دې نشم بوتلی ښځې زه خو ځان له ستړي ستومانه راغلم جنید څه شو هغه به دې بوځي جنید نشته هغه خو ځان له لوپرۍ له ملګرو سره تللی دی چېرته د پټو منځ کې به ناست دي چرس پسکي ته مې بوځه که نه ډېر وخت مې وشو نه یم تللی زه نه موزګار ښځې ما مه تنګوه چې جنید راشي هغه به دې بوځي اوس ما له د خوراک سره که چې وخورم وږی شوی یم د انور خان دا مشره لور پلار ته تلي نو دا بدرنګه یې او توره ومي او هغه کشره لور یې ښځې ته تلي نو هغه سپینه یې او ښایسته یي جنید د اشرف کشر روري ده واده نه کړی او د یک نمبر بدعملی وایه که نه باچا تمانچه څنګه ده بچي دا مې په 50,000 روپۍ واغسته بس ښه ده یاره خو پته به یې په میدان لګي که پوچېده نه نو بیا به ښایي ولې به پوچېږي باچا اوریجنل شی دی دا خو ما چانس والی دی کډي دا خو ډېره ګرانه تمانچه ده زه شا به اوس پې زما او ستا شرط شو دا مخامخ سپې پیوله خو نشانه دې سمه وه نو چې څه وی منم ټیک ده واخله که نه دې کې څه دي هلته په ټکې سپې ناست دي کم چې د ځانه هم نه خبر نو جنید ورته تمانچه ونیسي او هغه ولي دی چې سپی ولي نو دې ملګري ته وایي زه باچا شرط مې وګټو اوس به راباندې 2 ډک سګرټ اسکې او بېغمه شه سګرټې مې ښه ډېرې ډکې کړي دي چې څومره سکې در باندې سکم راځه راپسې په دغه کلي کې ګل رحمان نومې سړی هم اوسېږي هغه د پروټو منډۍ کې مال خرڅوي او هغه سره د هغه کشر رور امیر هم کار کوي امیر هم واده نه کړی او دې ګل رحمان سره اوسېږي او ګل رحمان هم دله جینۍ پسې ګرځي او دله واده کول غواړي اشرف هم خپل سوزکي کې هم دې منډۍ نه مال وړي او راوړي او هغه د ګل رحمان نه هم مال اوچتوي اشرف راغلی او راغلم مال تیار دی که نه چې لوډ کم نه مال لا نه دی تیار لږ شان ټیم پکې شته امیر پکې لګیا دی چاڼ کوي بیا یې لوټ کا او رشاتا ته مې یو خبره کوله زه امیر له ستا سخرګنۍ کې جینۍ کوم ستا خینې خو لا ناسته ده که نه په کور ما وی چې ته پکې لږ زمونږ مدد وکې زه ویم چې بس ایسته کې د اختر نه پس امیر له واده وکم نه باچا زما څخه رخوا دي خو خلکو له لور نه ورکوي د هغې خو غټ ډیمانډونه دي دا خو زه خوش نصیب وم چې مال یې په یو پیره کې راکړه د هغې خوبونه مه وینه ښه دا څه وی یار ما خو وی چې زه ورپسې تللی وی خو تا خو زه ویرولم په ارام کښېنه ګل رحمانه خپل لیول والا خلک وګوره د انور خان خو ګوره کمه نه لګي زه لګي او بس کم بیا مال خېجوم اشرف ګل رحمان ته ډوزې ولي او د رشتې غوښتونه یې منې کړي
بیا د روژه ماتي ټیمي نو ګل رحمان ښځې او ورور سره ناستې روژه ماتې کوي نو دی ښځې ته وایي ښځې ما خو اشرف ته خبره وکړه ما ورته وی ستا خرګنې کې رشته کوم نو هغه زه ډېر ویرولم او ما ته یې وی هغې جینۍ نه ورکوي څه ووایم ګل رحمانه ما ته خو چا وی هغې جینۍ له ښه رشته ګوري او ورکوي یې دا به یې درته هسې دروغ ویلي د چا په خبرو یقین مه کوه او کنه ښځې ستا خبره ټیک ده خو اوس وایه څه وکړو ورشو پې که نه او ګل رحمانه مونږ به رشتې له ورشو کو راکولی ټیک ده کنې انکار به وکړي که نه انکار د هغې حق دی ټیک د ښځې چې څنګه ستا خوښوي بس بیا ځان تیار که چې ورشو دی خو اشرف هم ښځې سره ناستي او روژه ماتې کړي نو ښځې ته وایي ښځې نن راته ګل رحمان څه ووې وایي زه ستاسو خرګنۍ کې رشته کوم ورورله وایي ته زما مدد وکړه ښه تا سوې اشرفه نو تا ورته سوې ما ورته وی هغې جینۍ نه ورکوي ګل رحمان مې ښه ویرو ځکه کو دې دا جینۍ وکړه نو بیا به ستا د پلار دا جایداد تقسیمیږي او که ستا دا خور مونږ جنید له وکړه نو بیا به ستا د پلار دا جایداد ټول مونږ ته پاتې شي نو کم دی اشرفه ته ما بوزه چې زه د جنید خبره ور واچوم تا ته خو زه روزانه لګیا یم ته مې بوزې نه کښېنه دغه شان چې جینۍ درنه بل څوک وکړي بیا به ما ته نه یې لګیا ټیک ده ښځې زه به دې سهار له بوزم بس ایسته کې ورسره د جنید خبره پخه که په سبا ګل رحمان سره د رور او د ښځې راشي انور خان دي کره او د جینۍ رشته ته وغواړي بس کاکا مونږ خو ښکاره خلک یو زمونږ سم پټ پناه نشته زما د ارور د خیره ما سره لګیایي منډی کې کار کوي او دې نه علاوه اشرف هم ما پیژني ولې چې هغه هم په منډی کې زما نه مال اوچتوي ټیک ده زویه ستا خبرې په ګل بدلې خو چونکې دا د جینۍ معامله ده نو موږ به پې ښه سوچ سمج کوو خپله ته به تسلي به پې کوو نو بیا به د خیره تا ته سوال جواب وکړو ټیک ده انور خان کاکا تاسو زمونږ تپوس هم کولی شئ زه خو دې شته کلي کې بل ځای ته تلم نه یم رشتې پسې ښځې ته مې وې زما انور خان کاکا خوښ دی او زه چې لاړ شو ورپسې ډیره مهرباني زویه بس رشتې په اسمانونو جوړیږي خو د دې نصیب شوي نو موږ پکې سم نه وایو د خیره سوال جواب به درپسې وکړو د دې د خبرې دنده هغه جینۍ موري او هغه د هلته نه امیر ته ګوري دی خوا د امیر هم هغې ته خیال شي او بیا هغې ته ګوري بیا ګل رحمان هغه سره په مخه وکړي او ورته وایي زه کاکا زه ورځم او ستا د سوال جواب په انتظار به یم ټیک ده زویه په مخه دی ښه بیا چې ګل رحمان د هلته نه رواني نو مخې له اشرف ورشي ولې چې اشرف هم سخر کره را رواني دی چې ګل رحمان وویني نو سودکي له خپه ورکي یاره سخر بابا نو تا ورته ډایرک انکار ولې نه کو تا ورله ټایم څه له ورکو یاره اشرفه نو په ما خو دا خلک ډېر ښه ولګېدل په هغې کې خو خبرې نه وې نو تا ته څه پته ده سخر بابا دې ګورې دویم نمبر کار کوي ګل رحمان چرس خرڅوي او دا کشر رور هم چرسي دی ټوله ورځ لوپر ګرځي او چرس هم څکي ښه داسې وې زویه هغې خو ما ته ډېرې ښې خبرې وکړې بسي به ما ورته د کمې ښه وکړل ما ته ټایم واغستو او دغه شان معلومات به وکم بابا چې مونږ یو نو ته خلکو له سله ټایمونه ورکې ما خو بیبي ته ویلي و چې ایمان به زه خپل لیور لکوم ما سره به کور کې او زما ته لاس لاندې به وي لورې نو ستا لیور د کمې سم هلک دی هغه د ایمان قابل نه دی هغه خو زه پخپله وینم چې ټوله ورځ لوپر ګرځي او چرس هم څکي او دې نه علاوه کار روزګار یې هم نشته نو سم به شي که نه سخر بابا ټوله لکان د واده نه پس د سړي زامن شي زموږ جنید به هم ټیک شي ته زموږ په خبره سوچ وکړه خیر دی ټیک د زړومبې د ګل رحمان خیر خبر واخلم کو هغې کې په ریشاسه خو وا نو بیا به ستاسو په رشته باندې سوچ وکم اوس ورځم زما لږ سکار دی ګرانو کتونکو اوس به اشرف د رشتې سره څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه